رحمان بابا یو دو شعرونه وایم چې خدای څه شو هغه ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک درېغه یو ځل خو بیا په جهان راغلی له جهانه په ارمان وتلي خلک او لکه زړ چې د اوبو په وړاندې درومي هسې درومي په جهان راغلي خلک زه دغه یو رسمي د رحمان بابا د مرثیې یو څو شعرونه وویله خو زه چې د قمرالله خان قمر صاحب پرې بینر باندې د ارواحات لفظ مې ولید نو زما په دې باندې لږه زما زړه ته خفګان راځي او لږه نیوکه پې کوم زه دې ارواحات نه ګڼم زه دې ژوندی ګڼم ځکه چې خوشحال بابا وایي چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان شته تل تر تله په ښه نام پایې ښاغلي قمرالله خان کله مړ دی که قمرالله خان زموږ سره ژوندی دی او د دې ټولو د پونیر د دې نمیر ځوانانو د سوات د دې شات زلمو د دې ټولګي ته مخامخ ناست دی او دا نظاره ګوري دی مړ نه دی ژوندی دی زما په عقیده باندې دا خبره ډېره ما ته عجیبه غونته ښکاري چې په دې کې فرق راکاږي چې یاره دا بونیر دی او دا سوات دی موږ خو د پخوا نه د پښتو د زمانې نه او د شیخ ملي د زمانې نه داسې ګڼلې ده چې بونیر او سوات چې دی دا غولې او منډه دي موږ په دې کې لکه د وړې او د ژمي قایله نه یو او بیا شاعر او ادیب چې زما مورنۍ ژبې پښتو ته زما تهذیب ته زما ثقافت ته زما راتلونکي ته او زما په تیر باندې د هغې د لا ښایسته کولو د هغې د سنجولو دپاره خپله شپرون کړې ده خپل وینه یې وچه کړې ده خپل قلم یې سولولی دی په دې کې به زه څنګه راکاږم چې دا د بونیر دی او دا د سوات دی بلکې دا ټول موږ د یو کاله غړي یو د یو کور خلک یو موږ دغسې یو لکه بیخي د یوې کورنۍ کې چې په یو نغري باندې پاتې شوي پیدا شوي او ژوند کوي زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د بونیر د دې کسانو سره مثال طاهر بونیری صاحب ناست دی او موسیٰ صاحب ناست دی مثال زمونږ حیدرعلي اخندزاده صاحب ناست دی د دې د قلم د دې د کار د دې د زیار نه زه ډېر زیات خبر یم خو زه د مشال حضرت علي مشال ډېره زیاته مننه په دې باندې کوم چې زموږ سره قمر معرفي کوم قمر سپوږمۍ ته وایي قمر څه ته وایي سپوږمۍ او مشال څه ته وایي رڼا ته وایي ډیوې ته وایي یعنې د یوې رڼا نه بل رڼا بلیږي او دا وینه دا د وینې رشته نه ده دا د فکر رشته ده دا د وطن سره د مینې رشته ده د پښتو د یو توري سره د دې رشته ده د وطن د تهذیب او تاریخ او د ترقۍ سره د دې رشته ده که نه ماماګان خو له نورو خلکو هم ډېر زیات دي خوريي خو له نورو خلکو هم ډېر زیات دي خو دا کوم ماما چې دی دلته کې ستایي دا ماما کې ډېر لوی کمال و ځکه دی قمر و زه چې ورته مړ نه ویم ما قمر لیدلی دی ما سپوږمۍ لیدلی ده چې په دې ویشتمه اتیشتمه باندې داسې لږه غوندې پناه شي خو بله ورځ چې ګورو هغې بیا سر راچوت کړی او د څوارلسمې سپوږمۍ ته جوړېږي او دومره رڼا یې جوړېږي نو قمر مري نه زه په دې خبره بیا الله خوشحاله یم چې زما په نوم کې هم بدر دی او بدر هم سپوږمۍ ته ویل چې زه په دې سټیج باندې ولاړ یم په دې دریځ باندې نو ډېر زیات خوشحاله یم چې بدر لګیا دی د قمر صفت کې نو دا ډېره ښایسته جوړه او چې دا قمر انسان چې د هر ټکی د سپوږمۍ نه پلوشې اخلي دا قمر چې د هر فکر د سپوږمۍ نه رڼا اخلي زه دا څنګه ویلی شم چې ته به د خپل پښتون وطن د خپل پښتون ولس
په دې غوښې او پر هر صورت باندې لیکل نه کړي د دې خاورې په دې تباهۍ باندې د دې کوڅو په ویجاړولو باندې د دې حجرو په نړولو باندې په داغه د زړه نه دغه د اروا نه اوښې څڅېدلې ولې نه او هغه به د شعرونو شکل اختیار کړی ولې نه دا خبره د منلو نه ده دا خبره زما دپاره د بیخي د منلو نه ده چې قمر به چې په تاریخ کې یوه بله مغولواله د پښتون سره کېږي د تیرو 40 کالو نه په لر او بر کې په 40 لکو نه کسان زیات مري د 80 لکو کسانو نه زمونږ پښتانه د لر او بر مسافر کېږي او در په در کېږي زما دلته په دې وطن کې دننه په لکونو خلک بې ځایه کېږي زمونږ د هغه پردهدارو زنانو چې د هغې پړونه چا په ژوند کې لیدلی نه و هغه د انجو دړۍ وړو ته په قطار ودرېږي نو قمر به ولې نه جاړي او د هغه قلم به ولې نه چلېږي زه په دې باندې پوهېږم چې شاعر ډېر زیات حساس دی شاعر خو دومره زیات حساس دی چې غني خان وایي چې دا شاعر په تن باندې سرمن نه لري که بل سړی په ازغي نه خوږېږي دی په ګل باندې خوږېږي دی بیا د دې وطن په غدارانو د دې په منافقت کوونکو د دې خلکو سره دروغ ویونکو په هغه کسانو چې په هغې کې مثال دی د هغې سرې پرده یو څه پسې پرده بل څه د هغه خلکو د تورو مخونو نه په پرده قمر ولې نه اړوي چې قمر په تورو تیارو کې رڼا خپروي زه دا خبره منلو ته بیخي تیار نه یم چې هغه به د خوشحال او د رحمان او د حمزه او د غني خان غوندې دې خلکو ته د لارې لید جوړ شوی نه نیغه لار به ښودلې نه د خپل وس مناسب به د دې لار ښودنه کړې نه او چې څومره یې کولی شوه د بونیر په دغه لویه سیمه د علم په دغه لویه څوکه باندې به یقینا د یوه چغه وهلي ده به یوه ناره وهلي ده به د ازادۍ یوه شپېلۍ وهلي او د دغه شپېلۍ به 15 رنګونه 15 به اړخونه 15 به کتابونه او انشاءالله موږ ته به دغسې ښکاري لکه د ایمان چې 15 بنا دي موږ به هم د دې سره دغسې مینه کوو انشاءالله زه په دې خبره لا د قمرالله خان صاحب خوشحاله ما د هغه 3 کتابونه لوستي دي رالو په هغې کې په 2 کتابونو کې زه ډېر زیات روحاني ته خوشحاله شوم چې په ننني دور کې چې د مادیت دور دی اسرات صاحب ډېر زیات د مادیت دور دی چې رور د رور نه څلوره نه ونه ګټي نو خوب نه ورځي چې مثال هر یو سړي ته چې ګوري یا ګاک دی یا دکاندار دی هر معاملې ته چې ګوري د سودا په بنیاد باندې ده دلته کې وفادارۍ دلته مینې دلته سړیتوب دلته پښتونولۍ او دلته اسلام خپله جنازه او کړه پخوا وړې ده په داسې حالاتو کې چې موږ ته یو روحاني سکون راکړي هغه زموږ دین دی هغه زموږ د هغه ذات حیثیت دی کوم ته چې الله تعالی رحمت للعالمین ویلی دی د هغه لارښودنې د هغه سره مینه د هغه ذکر د هغه د ژوند په ښودلو طریقو باندې عمل کول دا زموږ هغه روحاني تشه چې دی هغه راډکوي زموږ هغه تهذیبي کمی چې دی هغه راپوره کوي او چا چې دغه کشتۍ نیولې ده دا د نوح کشتۍ ده دې ته چې سوخ ختلی دی هغه د طوفان نه بچ شوی دی او ما ته د قمرالله صاحب زه په ډاګ ینم چې د نوح په کشتۍ کې ولاړ دی د اهل بیتو په کشتۍ کې ولاړ دی د رسول علیه السلام په کشتۍ کې ولاړ دی د پیر بابا په کشتۍ کې ولاړ دی په هغه کشتۍ کې ولاړ دی چې زه پې درود ونه وایم مونځ پې نه کېږي مونځ زما باطله کېږي چې درود پې ونه ما ته د قمرالله صاحب دا اړخ ډېر زیات روښانه دی هغه ته که پېښور خوښ دی ما د بلا شعرونه ولید د پېښور نه ورته مکه 100 پېره غوره ده د بونیر نه ورته مدینه ډېره زیاته غوره ده دا د هغه د ایمان جذبه ده او دا د پښتون جذبه ده ځکه چې زما دا عقیده ده چې یو سړی مسلمان نه و هغه پښتون نه دی او چې پښتون خامخا به مسلماني او په دغه قمرالله کې د دا
زه په قمر الله د شخصیت دواړه اړخونه نم یو خو یې پښتونولۍ ده یو خو یې د دنیا سره دا څیز او روزګار دی د یو خو یې د خپل اسلام سره نښلېدونکې مینه او رشته ده د دې خاطر رده د هر یو ټکي نه د پیغمبر علیه السلام د مینې د هغه د اولاد سره د نزدېکت او د مینې د هغې نه باقاعده سڅوب احساس وي د هر یو شعر نه وي ما دا ولسته د فاتح علم ما ډېر د زړه راته لوستلی دا په پیر بابا باندې چې لیکلی دی په ما باندې اروا زګه زګه کړې ده چې د اهل بیتو سره چې د ده څومره مینه ده شاید چې داسې له ډېرو کمو کسان وي حالانکې د پښتو ادبیاتو یو روایت دا دی زموږ خوړمبی شاعر بیټ نیکه چې معلوم شاعران دي بیټ نیکه شو امیر کروړ شو مثال دا کوم یو دی ملا احمد زمن شو یا دا په دا وروستو کې بیا رحمان بابا شو دې کسانو خو د پیغمبر علیه السلام سره د هغې د اهل بیتو سره خصوصا امیر حمزه خان شینواري صاحب په دې باندې خصوصي ډېر زیات کار کړی دی خو دغه کار ډېرو کسانو په جزوي طور کړی دی په دې کې فقط مومن امین اجي صاحب د چارسدي یقینا چې ډېر لوی کار کړی دی په دې باندې ګوهرخان خټک چې د خوشحال بابا زوی دی هغه بیا قلب السیر لیکلی دی رسول الله السلام په ژوند باندې خصوصي هغه کار کړی دی او دا په نږدې وختونو کې زموږ جهانګیر جهان د ګوګدرې هغه د رسول الله السلام په سیرت مبارک باندې خصوصي هغه بیا کتاب لیکلی دی ما ته د دې د قمر الله خان دا کتاب د هغه لړۍ یوه کړۍ خپره شوه او زه په دې باندې خوشحاله شوم چې لا په پښتنو کې د اسلام شمع بلیږي لا د پښتنو په دې تن کې او د دې په دې وینه کې د پیغمبر علیه السلام مینه غړېږي لا په دې پښتنو کې د ایمان بسری مړ نه دی لا زما په دې باندې ډېر زیات زړه ته ډاډ میلاو شوی دی چې پښتون که لندن ته لاړ شي هم به پښتون یو مسلمان وي که دی انډیا ته لاړ شي هم به مسلمان یو پښتون وي او که دی د بونیر په دغه نمیر سیمه کې پروت وي هم به د اسلام ترانې وي هم به دغه د پیغمبر درود ته به پښتو کې شکل ورکوي او دغه باندې به موږ هم خبروي او په خپله به هم په دغه مینه کې غار کړي مثال همایون صاحب ته اشاره وکړه چې هغه د تصوف سره نږدې و د تصوف سره نږدې کېدل دا مطلب چې د هغه زړه مسلمان و یوازې ژبه مسلمانه نه وه د تصوف ویلی کېږي د باطن مینې ته د ظاهر مینې ته شریعت ویلی کېږي دا چې تصوف پکې مطلب دی چې د هغه په اروا کې د رسول الله سلام د هغه د سپېڅلي دین د هغه پاکې وحی چې کومه جبرائیل علیه السلام راوړې وه د ټول انسانیت د پناه او د نجات لپاره دغه وحی د هغه د قمر الله صاحب په زړه باندې د هغه په اروا باندې د هغې د الهام په شکل کې د شعرونو په شکل کې راغلی ده د دې خاطره زه قمر الله خان زه د هغه کوم چې اهل بیتو قابله ده زه په هغه قابله کې شماروم او الله دې شمار کړي په دې کې ځینې ملګرو د کونړ د مشال پښتو ټولنې او د سوات د شاعرانو ادیبانو مننه وکړه خو زه له دغه سره ډېر زیات اتفاق نه کوم د مشال ټولنې یا د سوات د شاعرانو به تاسو مننه نه کوئ مننه ستاسو ده چې په کړاکړ له واوښتې ځکه چې وایي د کړاکړ لارې دې د کړاکړ لارې دې سختې وي د ګلو لختې زه پې ستا دپاره ځم تاسو په کړاکړ راغلې تاسو زموږ د سرونو دستار یې تاسو موږ غاړو ته امیلونه ور واچول تاسو ته د الله تعالی بیا دا توفیق درکړي په تاسو کې د هر یو کس الله قمر الله خان کړي په تاسو کې د هر یو کس الله تعالی د پښتو په مینه د پښتونخوا په مینه د رسول الله په مینه او د هغه د خاندان په مینه باندې په دغه عطرو کې تاسو ولمبئ تاسو د معطر کې تاسو د ډوب کې تاسو په زړونو کې د الله تعالی دغه مینه نوره سیوا کې چې کړاکړ د کړاکړ نه په کال کې یو وار نه په میاشت کې یو وار خامخا راځئ زه د دې ټولې ښېګړې هغه خلک ورته څه وایي کریډټ ورته په انګریزي کې وایي که څه وایي د دې ټولو د قمر الله خان اروا ته دا کوم که هغه دا لیک نه وی کړی دا ګلونه به څنګه یو ځای کول زه وایم چې راځئ چې دا میشن مخې ته بوځو د قمر الله خان دغه کاروان مخې ته بوځو د قمر الله خان دغه جرس چې کړنګولی دی دا مخې ته بوځو
قمر الله خان چې د خوشحال او د رحمان د قافلې یو لاروی دی راځي چې په دغه لاروي پسې روان شو او دا قافله نور اوږده کړو وی غځاو دغه شپېلې نور اوغځاو هر یو شپن کې شو هر یو به دا ګڼي چې زه قمر الله خان یم او دغه مینه به ساتي د سوات او د بونیر خلک به یوه غوته یو لاس به یو موټی به او د پښتو ژبې او ادب دپاره په یو میدان ولاړ یو په دې خبره به انشاءالله زمونږ نه د قمر الله خان ارواح خوشحالیږي انشاءالله هغه به خوشحاله او زه مسکې مسکې ګڼم که څوک یې وفات ګڼي زه مسکې مسکې ګڼم په دې د ارواح خوشحاله ده چې زما کاروان ولاړ نه دی زما شپېلې ته شوې نه ده ډېره زیاته مننه